یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې په ولاړه باندې اودس کول جایز دي که نه؟ محترمو، په ولاړه باندې اودس کول جایز دي، خو افضل نه دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې همیشه به په ناسته اودس کاو. نو افضل طریقه په اودس په ناسته باندې اودس دی. خو که چا په ولاړه باندې اودس وکړو، لکه بعض ځایونو کې چې دا بمبې پورته دي، نو په ولاړه باندې اودس کول هم جایز دي. د دې مسلې حواله دا بخاری شریف ده او اول جلد صفحه 13 ده. دې کې دا حدیث ذکر ده د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما. دې فرمایي ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کرشپه وا زکال ته زما خاله د حضور بیبي وا میمونه رضی الله تعالی عنها. زه چې د بالغ په پلنوالي سملا سي د مانو مغه کوټه کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او اهل مبارکي د بالغ په اوږدوالي طرف باندې سرونه کې خود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ویده شو تر دې پورې چې شپه نیمه شوه یا نیمه تر رسیدلې وه یا د نیمې نه وړېدلې وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دی راپورته شو او خوب د خپل مخ مبارک نه په لاس باندې لرې کو، سترګې مګلې، بیا د سورۃ آل عمران اخرینی لس آیاتونه وی، ثم قام الی شن معلقه، بیا پورته شو یو زوړ مشکو هغې ته ودرېده، فتوضأ منها، د هغې نه اودس وکړو، فاحسن وضوءه او اودس یې ښه کړ. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دلته په ولاړه باندې اودس کړی. نو لہذا چراندام کول یا اودس مونږ ورته وایو، نو هغه په ولاړه باندې کول جایز دي او روا دي. خو ما تاسو ته وی چې عام عادت ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې دی، نو که چا په ولاړه وکړو نو دام جایز دی. بخاری شریف اول جلد صفحه 13